voice. د زیږدیز کال په پای کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د مشرتابه شورا د کلنۍ غونډې وروسته د 2016 کال لپاره د ډلې نوې جوړښت او بدلونونه نهایی شوي دي. د نورو مسلو ترڅنګ ټي ټي پی د هوايي ځواک له جوړولو خبر ورکړی دی. یو نوی جوړښت او شاید پیچلی او خطرناک پلانونه ولري. سلیم حقانی د دې پاکستاني وسلوالې ډلې د هوايي ځواک مسؤل دی او نورولي محسود د ټي ټي پی د مشر په توګه پاتې شوی دی. د راپورونو له مخې 2 نوي کنټرول زونونه هم رامنځته شوي ترڅو هغه څه اداره کړي چې دا ډله یې د سیوري ایالتونه بولي. لویدیځ زون د بلوچستان او مرکزی زون په ګډون هر یو به یې خپلواک پوځي قومندانان ولري. ټي ټي پی اوس ډیر قوي او پرمختللی او مضبوطه اسلامي نظام لري او زه دا فکر لرم چې په ډیر لنډ وخت کې به ډیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې نوري راولي او ته به اسلامي نظام به ان شاء الله افاق احکام کی ولې دا د دوی ولس سره د خلکو سره. لدې ټولو سربېره د پاکستاني طالبانو نوی جوړښت او د دې ډلې د هوايي ځواک جوړښت کولی شي د پاکستان د امنیتي او پوځي موخو پر وړاندې د ډیرو پیچلو بریدونو د زیات فعال لامل شي. د پاکستان او افغانستان د پولي په اوږدو کې سرحدي بریدونه او پوځي عملیاتو پراخې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. ظاهراً د پاکستاني طالبانو د جوړښت پراخوالی او د دې وسلوالې ډلې د پوځي وړتیاو پیاوړتیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو یو له اصلي عواملو بلل کیږي. پاکستان په ځلونو د افغانستان حکومت د دې ډلې غړو ته د پټنځایونو د برابرولو په تور تورن کړی دی. دا تورونه د کابل لخوا رد شوي دي خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او سرحدي نښتو د زیات فعالی لامل شوي دي. اینکه تی تی پی تشکیلات خود را منظم نموده و به طیاره‌های بدون سرنشین دست یافته است دقیقاً این نشان دهنده ضعف حکومت پاکستان می باشد که بیشتر سکتورهای امنیتی و استخباراتی آنها در ماموریتشان ناکام بوده است و تی تی پی تهدید به منطقه نیست بلکه مشکل داخلی پاکستان است و آنها خواستار نظام شرعی و مشروع در پاکستان می باشند. په وروستیو کلونو کې اسلام آباد په قبایلی سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د مرکزونو پر وړاندې سخت بریدونه پیل کړي دي چې د ډلې د مشرتابه یو شمېر غړي یې هم وژلي دي. په ورته مهال کې پاکستاني طالبانو هم په وروستیو کلونو کې د پاکستاني سرتیرو پر وړاندې ډېر بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې یې د ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي. پاکستاني طالبان له 2009 کال راهیسې د پاکستان په خاوره کې د اسلام آباد د غلطو پالیسیو په پایله کې د هیواد د حکومت پر وړاندې فعالیت کوي.